السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. دې خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، دغه نه بعد ال ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو درسره وګورئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، که د پریمیس په اړوند دي، که د زموږ هر رقم ویډیوګانې په دې چینل کې شته، تاسو کتلی شئ. هر چي کې چې تاسو مشکل لرئ زموږ سره دا ویډیوګانې تاسو تر اخره پورې وګورئ. نن چې دا زموږ ډېره یوه مهمه موضوع ده، هیله لرم چې زموږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نن چې بیا هم زموږ د پریمیس په اړوند دغه ویډیو هم زموږ د پریمیس په اړوند ویډیو به نه سکیپ کوئ. زه نن تاسو ته د پریمیس نوي وختونه ښیم، نه د فالو، یعنې تاسو ته به توصیه او کار درکوم. همدغسې نور نوي وختونه به زه تاسو ته د پریمیس په اړوند ښیم چې دې سوالونه کله راځي. توصیه او کار ته هم ما تیار تاسو ته جوړ کړی ده، فقط تاسو سکرین شاټ ترې واخلئ، بس نور ځان سره یې وساتئ، په همغه باندې تاسو کار کوئ نو تاسو پیسې پکې ګټئ پریمیس کې. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو. ګرانو ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه د پریمیس توصیه او کار ته د لومړۍ ورځې توصیه او کار ته تاسو وګورئ. ښه صحیح. نو دې نه تاسو یو سکرین شاټ واخلئ، دا در سره وساتئ. دا سکرین شاټ دغه چې کله تاسو سوالونه نیسئ په همدغه باندې به تاسو نیسئ، دا به تاسو ورته ګورئ سکرین شاټ ته. نو را به شو اوس دویمې ورځې ته د لومړۍ ورځې توصیه او کار لکه څرنګه چې تاسو وینئ په اول هغه 6 بجې شروع کېږي. کتابونه 22 افغانۍ، شپږ نیمې انټرنټ خنډونه 22 افغانۍ، دغسې نور همدغه چې لکه څرنګه چې تاسو وینئ. او بله خبره به تاسو یاد ولرئ چې په نوټ مې تاسو ته درکړی دی د شپې 12 بجې 2 یا یو سوال ټاسکونه، یعنې ټاسکونه د 2.5 افغانۍ والا راځي. او بله مهمه خبره به زه تاسو ته ګرانو ملګرو وکړم چې په اونۍ کې یو شپه ده 4:30 بجې هغه د 45 والا سوال راځي. نو هغه هم تاسو مه هېروئ، تاسو ونیسئ. نو یو شپه ده چې هر کله راغله نور دا ګورئ د کابل سوالونه دي، یعنې په کابل کې د نورو ولایتو فرق کوي د سوالونو سره. داسې نه چې تاسو بل ولایت څخه سوالونه ونیسئ وایي چې دغه ولې نه راځي، موږ ته میسیج وکړئ. دا ګورئ د کابل سوالونه دي. را به شو اوس دویمې ورځې ته ځو. دا یې دویمه ورځ ده. دویمې ورځې دغه سوالونه دي. دې نه هم تاسو یو سکرین شاټ واخلئ، در سره وساتئ. دا د کابل دی. زه بیا هم تاسو ته یادونه کوم د خوست د نورو ولایتونو نه دي، د میدان وردګو دغه ځایو. دا فقط د کابل څخه دغه سوالونه تاسو نیولی شئ. په کابل کې تاسو ته همدغه سوالونه راځي. را به شو اوس دریم ته. نو دا د درېیمې ورځې توصیه او کار لکه څرنګه چې وینئ. دې نه تاسو هم یو سکرین شاټ واخلئ. نو را به شو د 4مې ورځې ته تاسو سکرین شاټ واخیستو. نو را به شو 4مې ورځې سکرین شاټ ته 4مې ورځې. نو دې نه هم تاسو یو سکرین شاټ واخلئ. نو بیا هم زه تاسو ته وایم دا فقط د کابل کې دغه سوالونه راځي، نور هغه ولایتو باندې نه پوهېږم. هلته هم تاسو کوشش وکړئ چې ونیسئ سوالونه، هلته هم تاسو وګورئ درته چې کومې ټیمو کې راځي سوالونه. نو دغه وه زموږ دغه هغه وه توصیه او کار ته چې ما تاسو ته درکړه. او بله مهمه خبره مې هم تاسو ته وکړه، د 4:30 بجې یو ورځ ده. ګورئ چې هغه 45 والا سوالونه یا یو نه یا 3-4-5 دانې به راځي. یو ورځ ده نو زیات سوالونه پکې راځي. تاسو هغه هېره نه کړئ. هغه ورځ تاسو باید حتما په یاد وي. همغه ورځ ته تاسو منتظر شئ. تاسو هر وارې 4:30 بجې د سهار ټیم ښیم. داسې نه وي چې اوس ماخوستن ورته کښېنئ یا ماښام مازدیګر ټیم کې. ما نه هم یو چا داسې پوښتنه کړې چې دغه ټیمونه چې دي دا د شپې لخوا نه دي که سهار لخوا نه دي. دا ګورئ ټول د سهار لخوا نه دي دغه ټیمونه، لکه څرنګه چې ما تاسو ته وښودم. دا ټول د سهار لخوا نه دي، د شپې نه دي. ځکه چې شپې بیا خو عکسونه هم نه اخیستل کېږي. دا 12 بجې چې دي دا د شپې 12 بجې تاسو ته یادول کړي. نو دغه تاسو په یاد ولرئ. که تاسو غواړئ په پریمیس کې پیسې وګټئ نو دغه ټیمو کې تاسو سوالونه نیسئ او پیسې نور پکې ګټئ. ګورئ تاسو که وایئ چې زموږ دا ویډیو ولې سخیره ده،
تاسو سکرین شاټ هم خړ پکې راځي. نو نن زه تاسو ته ښیم چې دا ویډیو څنګه مونږه دا نیټ خلاص کړم. دا ویډیو مونږ څنګه کولی شو چې دې ګرافیک ښایسته کړو. زه به اوس تاسو ته وښیم. نو را به شئ ویډیو باندې چې تاسو کلیک وکړو، ګرافیک ښایسته کولو دپاره به تاسو بیا راشئ دلته خپل تنظیمات لري، تاسو به تنظیماتو باندې کلیک وکړئ. تاسو به بیا د اول آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو د ویډیو ګرافیک ښه کولی شئ، یعنې عصري کولی شئ. ښایي چې کوئ بیا تاسو سکرین شاټ زموږ د توسیم افکار څخه واخلئ. نو دغه چې تاسو ووهلو نو زموږ د ویډیو هغه چې اوس شو هغه ښایسته شو، ګرافیک یې ښه شو. اوس تاسو ته اوس هر څه صفا پکې معلومیږي په همغه ویډیو کې. نو نن زموږ همدغه ویډیو هیله لرم چې تاسو به خوښه شئ. که ویډیو تاسو خوښه وي نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. زموږ چینل مه هېروئ، ځکه چې زموږ په چینل کې هره ورځ همدغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کېږي. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.